نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم. هذه آية كريمة الله جل جلاله مسلمانانو ته د اودس طریقه خي او په اودس کې څلور فرض هغه د قرآن مجید له ثابت دي چې دې څلور اندامونو کې یو اندام پاتې شي نو اودس ونشو چې اودس ونشو نو به یو عبادت هم الله نه قبلوي که مونځ دی که جنازه ده او که تلاوت دی به دغه تلاوت هم چې سړی قرآن مجید کې په دغه ګناهګاریږي ځکه چې به اودس قرآن مجید راغشتی دی نو الله پاک فرمایي لا یمسه الا المطهرون پاک خلق به دې لره مسه کوي او دا ناپاکه دی اودس نشته دی نو په دې قرآن مجید راغستو باندې هم دې ګناهګار شمارل کېږي اودس دا د قرآن مجید نه ثابت دی چې تاسو به اودس کوئ او د اودس څلور اندامونه الله پاک ذکر کړي دي نور اودس په نبی له سلام صحابه ته طریقه خودلې دا هغه سنت طریقه ده چې موږ تاسو کوم اودس کو لاسونه لاول وینځو استنجا کو او بیا دا تکینو بیا د لاسونه دی مړوند پوری وینځو او خلک یو باچ او پوزه کې باچ درې درې ځله دا ټول سنت اودس دي سنت او مستحبات په دې کې راځي په اودس کې واجبات نشته دي فرض دي پکې او سنت او مستحب دا شیدونه پکې شته واجبات په اودس کې نشته دي دا څلور فرض دي په اودس کې چې دا موږ تاسو زده کو لاولانی مخ انزلی نو مخ دا د کمزې نه کمزې پورې انزلی او ټول مخ انزل فرض دي کنه غنه ګیره د رنگي ګیره د دې څه طریقه ده نو دا ټول مسلې دي د فقه کتابونو ذکر کړی دي د مخ انداز او چې کوم حصہ دار دی وختونه د سر د دی وختونه چې دا کوم نه تندي وخته بر شروع شي وی دي نه لاندې دا حصہ دا تندې شو او دا چې د ځنی د اخري هده دا د مخ حصہ ده د ځنی د اخر دا د مخ په داسې په داسې باندې دایسه شو لا په پلنو باندې د یو وګنه تر بل وګه پوري دا ټول د مخ حدود دي د دین زل دا په او داسې کې فرض دي اباځ خلک دی وګه او د دې ګری ترمنځ چې دا کوم سپین زیر اخته پینشتره دا نینځي نو دا د مخ حصہ ده د دې انزلم په اوداسه کې فرض دي که سړی دا نو انزل پدې چې ته شګوت راخ کله شي ګوندیم صحیح ده لکه په نور مخ ته بر واچول او پدې د لوندې ګوت راخ کنه لون شي نو او فرض د اوداس چې کوم او سره مکمل شي نو دا خو د مخ حدود دي چې دا سر د وختونه د ځنې پوري او په پلنو باندې یو وګنه تر بل وګه پوري دا وقت کې داخل نه دي ځکه دا الاذنان من الراس حدیث کې راځي دا د سر حصہ ده د مخ حصہ ده نه د مخ حصہ ده یو وقت دی ورکوټي وګ نه چې کوم دا ورکوټي غونته وګ دی تر دې نه تر دې بل وګ پورې دا په پلانو باندې شو دا مکمل انځ چې چا ګیره ني که ګیره ویني به ګیره په دوه قسمه ده یو غنه ګیره یو رنگي ګیره ده غنه ګیره دې ته و چې پکې دا سرمن نه ښکاری سرمن پکې د مخ دا نخ کړی ته غنه ګیروي او یو دا چې ګیره رنگي وي چې پکې دا سرمن ښکاری د مخ سرمن پکې ښکاری و دې ته غنه ګیروي دا دې جدا جدا حکمونه دي د رنگي ګیری وینځل دا فرض دي اې ته وګور واشه لاسه بلګي چومږي نو سرمن ته به ورسي او دا رنگي ګیره ده او بل غنه ګیره ده نو غنه ګیره دې ته و چې ته وګور واشه نو سرمن ته نزي دا غي طریقه ده لکه چې موسم نو یو لپاره د راوښت داسې مخ ته دی واچوله نو با په دې ګیره باندې ناس راکاږه وسره داسې دا نرمه دا دی وینځل دا تندې او دا سترګو دا باڼه ماڼه چې کوم دي دا سترګې په پټې کې لګي داسې چې دا کوم سفر دی بره طرف نه چې دا په لاندې راشي نو په دې باندې داسې لاس راکاږي او داسې پوزه چې کوم نه دا مخامخ نګي دا به وینځي نو دا یو ځل انزل دا فرض دی دا درې ځل انزل دا ځان لمه سنت عمل دی اوس مسله د غنی ګری شول نو رنگي ګری خو به سرمنې توبه رسید غنی ګری به سم مسله وي نو پاغي باندې بلاست تاثیر راکاږي اگر چې دې دغه توبور نه رسی سرمنې ته سرمن به خیر دی چوي خو چې د بار په باندې بار اتیری کی او به خلالو کې د خلال ځان راشي خلال دې ته ګیره د دې طرف نه پکې سړی راسي لاسونه راو باسي دا ګوتی
دې ته چې کوم د خلال ویل شي دا سنت عمل دی نو دې طریقې سره د مخ انزل دا سنت انزل دی درې ځله انزل یو ځل دا فرض چې په ټول مخ انزل شي درې ځله دا چې کوم د سنت دی نو دې طریقې سره مخ انزل دا چې کوم موږ خودله دا فرض دی فرض ادا شو بیا ورپسې لاسونه دي تر څنګلو پورې انزل نجم مسلم دی بعض خلک باندې نه چولې به داسې لغونته داسې کې ودلته دا دغه چې کوم مړوند نه د څنګلې نو دا برزي نيزي دا لاندې د څنګلې نوینځي دا بره پاتې شو چې دا بره پاتې شو نو فقې کتابونه لیکي دا په دې کې داخل دي دا مړوند دا په دې لاس انځلو کې داخل دی نو د دې څنګلې نه بره بل انځي لغونته بره نو له بستاو د مکمل شي نو بعض خلک لستونی غټ غټ لستونی ویني به داسې لغونته بره کې دا ځې په کې پوره ښکار نه دا جوړ نو بیا د او دس نه کیږي لکه دا بره ځای دا په کینځي دا موړ په کې داخل لري چې کوم جوړ ته کې په څنګل کې راغلی دا بو سره انځي ابو هريره جن هم بدیږي پورې ترخه پورې لاسونه انځل او هغه د حدیث په پیش کو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امتین و د قیامت پر ورځ باندې زه پیژنم او دا غوی لاسونه به غره محجلین مطلب دا پرقیدون کې به وي دا د سندامونه دا به پرقیږي نو ماته په دې دا زما امتین دي هغه به دیږي پورې لاسي خو شیخ صاحب فرمایل چې دا د ابو هريره څخه خپل عملو پس د شریعت حکم دار چې بده کزي پوری وین د بدا کافی دی بر پور انزل پکار نه دی بده غزي پوری چې کوم نه بوره خپل عمل او خپل اجتهاد د نبی سلام ثابت طریقه تر د غزي پوری چې دا څنګه لپاره داخلي دي به بل د سر مسله نو دا ټول لاس انزل دا دوه لاسونه تر څنګه پوری انزل دا مستقل ځان له فرض دي دوه لاسونه کپه دې کې د وخت قدر زی اوچ پاتې شي نو د سینې کې یو ځل انځلې به چې کوم فرض دي دا درې ځله چې مونږه انځو موږ نو دا سنت او مستحبات دي په دې کې او د ګوتو خلال دا به ان شاء الله رستو ذکر کو او دې کې به دا راشي چې دا کوم زنانو نوکان سره کړی وي او پورت پر راغلی وي نو دا غي سره او دس نه کیږي الفی د چا په لاس باندې پرې وتر الفی ملاندې دا نه پرېګدي او باندې پرېګدي چې په کوم ځای باندې پرتاوه او دته نه الفی اخوانه کله نو په دې سره د او دس نه کیږي دا الفی بخواته کوي یا داسې چې کوم نه یو پینټ وغیرہ په لاس باندې چې کوم د پروتو چې غلاندې وبنه پرې خودلې خو نکریزه د نکریزه لاندې وب پرېګدي دا رنگ دی هغه پورت نه چي پکې مسله دا غاده لکه شنه صحیح ستا په لاس باندې پرې وتل نو شنه صحیح دا پورت نه چي دا چې کوم سره د سرمن نه رنگ ورکل نو سرمن ماغه سرمن د سره برنګ په باندې راغی پورت نه دی هغه شي سره به دست نه کیږي چې پورت اچي چې پورت نه وي نو بیا او د سره چې کوم دی کیږي لکه دې باندې دې سلو شنټه پورې کړ کلک سلو شنټه دې په لاس باندې پورې کړ نو دې د لاندې او بن نزي نو چې نزي ستاو د سره نه کیږي په دې با که ضرورت دانه مانه او پاغه باندې د لګولو او به خو تاسو لاندې نزي او تاسو ته فائدہ دار چې دا به غز کیږي نو د پاسه باندې مسوکه نو ستا او داس به کوم نه برابر شي کوم مسه دیو نه کله او د غزې لاندې اوچ پاتې شو نو به ستا او داس نه کیږي نو دا شي زونه چې کوم نه خل ساتل پکار دی بل به سر مسه دا ټول سر مسه دا سنت ده او څلورم سریسا دا فرض ده څلورم سریسا څومره ده لکه دا غي طریقه علماء لیکي دا اولنې سریسا ده دا څلور ګوتې پچې کیږي د دې به خپل نامه د فقہی کتابونو کې دا وګونو سره دا یو طرف دا بل وخت دا بل طرف او شا طرف ته څلور ګوتې په اندازه باندې دا څلورم حصہ د سر شول په دې کې چې ته هر حصہ مسکله پس تا او د سو شول وایي طالبان مولن مونږ ګورو او صرف دا ټوپه اوچته کی او بل لاس په باندې کیږي فرض مسو کی نو ټیک ده چې فرض مسدیو کله خو ته د سنت محتاج نه د ثواب محتاج نه اوس دا غون سر مسکول مستقل دا ځان له سنت عمل نه نو ټیک ده چې دا فرض ادا شو خو سنت نه پاتې شو نو خطر یې کدا چې دا دوړه لاسونه سړی یو ځای کی او بس سر باندې شاته تیر کی نو ټول سر به مسو شي نو دې سره سنت مسج کوم دی شو فرض مدا شو سنت مو سره ادا شو مکمل ثواب دې سړی ته په او داس باندې ملو شو به خپي انزل نو خپي انزل نام په او داس کې فرض دی که په دې کې انچ قدرې زی پاتې شو د اخته قدرې نو او داس نه کیږي چې او داس نه شو نو مونږ نه کیږي نو داغه څه په خپو باندې چا هغه د پالیش وغیرہ لګول په نوکانو باندې د خپو هغه سره چې کوم نه او داس نه کیږي غسل نه کیږي داغه څه ک پالیستر وغیرہ په باندې لګول په کوم ځای باندې داغه د لاندې ځنل باندې مسه په هغه باندې کې کما څه نه کول نو د موږ به دوباره کوي دغه د غزې اوچ پاتې دي یا به مسه کې یا به د غزې چې کوم دی وینځي دا چې درځو د ماته او کیسه کول وي دا وی سره نه باج شذونه لیبل ته نه خواته کی سره شټه پواله
نو هغه ما داسې دغه که په دې خپه باندې ځان ته ولګو د ګیټې لاندې وایي بیا مې په باندې مونځ هم کړی نو مونځ شو که نه مله دغه مونځ نه دی شوی ځکه هغې لاندې اوبه نه پرېښودلې بعضې د کالر ماډل وغیره دغه شیزونه هغه کلک شی پې لګېدلی وي سټیپ غونته کې هغه د په خپه باندې لګولو هغه ما ورته دې د لاندې اوبه نه ځي نو چې اوبه نه ځي دغه ځای لون نه شولو چې لون نه شولو ستودسو نه شولو چې اودسو نه شو مونځ هم نه دی شوی دغه مونځ هم دوباره بیا کول پکار دی داسې که د ژمي موسم دی چې خپې چودې وي او دغه چوان کې چې کوم دی دویو لګوله چودونو ځایونو کې دویو لګوله نو دا دوی دې بیا په ډکو روباسي نه ځکه په دین کې حرج تکلیف نشته دی ځکه دا چودل دا یو بیماری ده او یو بد چې کوم دی لګي نو بعضې خلک په دې کې موم اچوي بعضې خلک پکې هغه ربړ به پکې ولیکو پخوا هغه پکې اچو اوس پکې وسپین ور واچوي چې دا خپې لږې نرم وي دا پونده نرمه وي نو بیا د ډکې ورپسې نه راشي په ډکې نه دغه راوباسي او دا ځوان دې توبه رسوي کتابونه لیکي بس په دې د خالي اوبه تېري کړو لون لاستې پې تېر کړي ودېمږي به دا چې کوم دی کافي ده په دې سره د اودس کېږي اودس باندې څه فرق نه پرېوځي البته که په دې نوکانو کې دا نوکان اوږده و داسې شی پکې و چې هغې اوبه دننه څرمنې ته نه پرېښودلې خیره دی اوس خیرې ته رسي اوبه دا خاوره دغه راکاږي اوبه راکاږي که خیره نو هغه اوبه راکاږي دا ځای چې کوم دی تر شي لون شي نو څه مسله پکې نشته دی خو که داسې شی د په دې نوکانو کې دننه و چې هغې ځان ته دننه اوبه نه پرېښود لکه وچوړه نو هغه چې کوم دی که لوانده هم شي پوره نه لوندېږي خټه کېږي نه نو بیا هغه دننه چې کوم دی لونوالی نه پرېږدي نو په دې سره د اودس نه کېږي یا بل داسې شی و چربي مربي په دې کې نښتې وه چې ته قرباني کړې وه د غوږ ته چربي راغلې وه وازګه دغه ته نوک ته لاندې چربي راغلې وه اوس چربي خو لاندې لونوالی نه پرېږدي چې نه پرېږدي دغه ځای وچ پاتې شو چې وچ پاتې شو اودس یې ونه شولو چې اودس یې ونه شولو ټول لمونځ چې کوم دی خرابېږي د دې شیزونو خیال ساتل پکار دي بل یو مسله دا چې دا نوکونه سړی والي اودس یې و اودس یې و نوکونه یې واغېستو خو نوکونه یې وینې نه شولو نو اودس په دې نه ماتېږي په نوکان اغوستو باندې بعضې خلکو به دا خیال چې دا نوکي واغېسته دا د نوک ځای خوش پاتې شو نه دغه سره چې کومې څه واسطه نشته دی البته ښه خبره دا ده چې داسې لوند ناستې پې تېر کړي نو بهتره خبره ده خو که بالفرض لواندې نم کله اودس یې و نوکان یې واغېستو نوکې وینې نه شو په شرط د دې باندې که وینې شو نو په یې خو اودس مات شو په وینه باندې همداسې چې کوم سنت یې واغېستل سر یې ګنجې کړل او وینې نه شول په شرط د دې چې وینې نه شو نو په دې سره نه د اودس لکه د خو پښتو باندې مسه کړې ده او هغه وختې ګنجي کړل نو بیا به دې دوباره په دې سر مسه کوي نو کتابونه لیکي نه به دغه یو مسه کافي دی یو ځل چې اودس وشو به دا به په څه ماتېږي د هغې طریقه دا ده نواقض الوضو چې خرجه من السبیلین او وینه چې د بدن نه ووتله نو په دې باندې چې کوم دی اودس ماتېږي تش اودس ماتې ځای باندې څه خارج شول د غټ اودس ماتې ځای باندې اودس ماتې وغیره خارج شو بدن نه وینه ووتله نو په دې باندې اودس ماتېږي ته چې نوک کټ کړه نو په دې خو اودس نه ماتېږي البته که وینه ورسره راووته جوړې کټ کړله نو کاټ باندې او وینه راووته نو بیا به د اودس ورسره مات شي بیا به دوباره اودس کوي نو که چا سنت واغېستل چا سر ویښته کټ کړل نو بیا نه دوباره مسې تاجه شته نه دوباره اودس تاجه شته نه دغه ځای لوندولو تاجه شته دی خو که ووینځي نو بهتره خبره ده څه حرج پکې نشته دی نو دا د اودس فرایض چې کوم دی موږ ذکر کړل د اودس فرایض انشاءالله راتلونکي پیر شپېله به بیا موږ د اودس مکمل طریقه ذکر کوو چې سنت طریقې سره اودس څنګه دی دا هم صرف فرض ذکر کړل او چې کوم فرایض هغه د کوم حدود دي د فرایضو لکه د خپې تر دې ګیټو نه لږ بر انزل د ګیټو نه لږ بره کول د ګیټۍ پکې داخلي دي نو که ګیټۍ د چا بچ پاتې شوله وچه نو دغه اودس چې کوم دی ونه شولو البته دا ګیټۍ به ورسره چې کوم دی لوندېږي نو که خپو کې په دې لاسونو کې په مخ کې دې کې معمولي ځای وچ پاتې شو نو بیا ورسره اودس نه کېږي او دا ګیره چې دا کوم مونږ دا لاس تېرول په باندې ذکر کړه دا په اودس کې دي ګورئ په غسل کې به دا ګیره لوندئ او د دې سرمنې ته به اوبه رسوي چې یو وختم پکې وچ پاتې نه شي په غسل کې بیا دا ګیرې انزل دا فرض دي او په اودس کې دې باندې دا لاس تېرول او د دې خلال کول دا سنت دي بس کم د کلان دا بیخونه لواندم نشي په اودس کې او لون لاس ته پراخ کو خلال دی وکړ ستا چې کم نه بس اودس شو مکمل شول او په غسل کې بدله صابون ورکي خمددار وبو پکې واچي به لګاو مګي چې د دې غ بیخونه ته